السلام علیکم او ستړي مشه وکیل خان یم اکسیډنټ شوی دی زبردست اکسیډنټ شوی دی موږ برا په اسمان کې باندې یو او غلیم بنی کې ملشه کنه ولاندې چې کوم اکسیډنټ شوی تقریبا 60 منټه غوښو چې ولاړو دا دی وخت مونږه په 495 های وې ته داخلي دو ټول غلک لګیا دي بار وروتله مازی په خیر کنه مازی لا تو خاندل ما چوته وایم تاسو پتا خبره موبایل بکلا کونی سما سپیا کران نشي ګره ټول لار بند ده او موږ له خیره سره چې کم نه نو خامار کې راګیر یو نه اوس ښه ګرځي ما ګاډي په سلام شروع کړی دا صبر کولو کې سلانجه ده نه او اے رکیبه سکی سکینو خیال هم دی وتا هغه حال دی او اکسیډنټ کوم ځای کې شوی دی اکسیډنټ غزینو کې چې تا شوی دی بلینکینګ لایټس بتاو سره پولیس وښکاري الله کړي خیر وي دا لاندې مونږ بره په دغه کې اسمان کې باندې یو وتا کنه او بس بد حل او د خیر دی وی دواره تا کوي خلک ټول راوتی دي خو لاندې شاته ډېر اوږد قطار دی تقریبا اوس یې ګرځاوه مال راغلی دی پکې او مونږ پکې دې ځای کې یو او ایمبولینس والا او ټروپران والا اوس راتاویږي وینې د ایمبولینس چې الله دې خیر وکړي چې پته سره کم اکسیډنټ شوی ما خو چې سایرنې دي لږ ساعت کې پکې هلیکاپټر هم راوالوځي خوا دې خوا لاړ شي فایر ټرک راغی دا به راتاویږي په دې رش کې به تېرېږي او لوی بد حل دی زه یېرېږم دا په دې پول باندې ډېر رش دی پول پرې نوځي لاندې چې د خدای مکه چې کم دی اوکې بس فایر مارشل هم راغی که نه او ټول چې کم دی نو هغه ایمرجنسي والا ټول سیسټم روان دی ورو یو قدم خو دا ګاډي ورمخکې کېږي موږ به خپل ګاډي ورمخکې دا پکې چې کم دی نو په ریورس په دا خبره بیشي باندې ګاډی را روان کړی دی دی وایي چې زه به دې ځای نه وځم خو دا خو ډېر اوږد لاره ده خدای والي او خو دا نوی ګاډی دی که نه بس ټویټي والا دی به جاپان ته پکې ځي بس موږ خو پکې ګیر یو وشیر یو خو ګیر یو پکې مسله دا راغلی ما ته وایي چې بریک اسسټ فیلیر پریس هارډ ټو بریک سپیډ لیمټ انجن ساین هم راته په ګاډي کې راغی ای بي ایس ساین هم راغی په پته یې نه پوهېږو چې څه به کېږي خو زه به لږ ساعت له راګاډی بندوم هم چې ریسټارټ یې موږ خو لا تر اوسه په ټریفک کې جیم یو انښتي یو مطلب ټریفک جیم دی که نه او وګوره ته تقریبا 15 منټه کم 3 بجې زه راوتی یم او دا دی 20 منټه او 15 بجې شوې او ټریفک لا په ځای ولاړ دی خو کوم معلومات چې تر راځي نو میډیا وایي چې دې وخت کې چې کوم دی 4 ګاډي جنګېدلي دي مخکې هغې کې یو تن مړ دی او 4 کسان پکې جوبل دي او دا په انټرسټیټ I-95 باندې چې کوم دی نو I-495 باندې وبخئ های وې باندې شوی ده کوم چې میریلینډ طرف ته ځي مطلب دا د ورجینیا او د دې طرفونه خلک وځي کوم چې نارت باونډ های وې ده هغې باندې ځي شمال اړخ ته ځي بس دغه کیسې دي او به زمونږ هم د خدای مل شي او ستاسو هم د خدای مل شي موږ خو ګیر یو او ګاډي لانجې ته وګوره که لانجه ما ته پکې ګاډي کې هم مسله ده نو دا بېله غویمه ده نو بس زه الله هم دې پکې خیر واچي نو شیشې هم نشو کته کولی شیشه چې کته کوي ډو ناټ رول په دې مې چې کم دی دا مې تورې کړې ټینټ مې کړی مخې ته شیشې مې ټینټ کړې نو په دې مې بېلې وختي چې کم دی نو دا خبره 1.5 روپۍ وشمارلې شاته وګوره ټول ګاډي ولاړ دی چې ځانه په دې کیمره کې به تاسو ته ښکاري که نه سم خیال دی نو بس د رش نه خو راووتو او تاسو ته خو ما ووایي چې اکسیډنټ شوی 4 ګاډي پکې انوالو وو خو زما مسله دا ده زما ګاډي بریک نه لګي الله دې وکړي چې موږ په خیر غیر ته ورسو نو زموږ ته دعا کوئ او که ویډیو پوسټ شوي خو بس بله ویډیو ورپسې راغله خو پوه شئ چې په خیر غیر ته رسېدلي او که نو بس الله هم دې مل شي نو ځه مننه السلام